د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست د 45 مسلکي بستونو لپاره د څه باندې 600 کسانو څخه د ازموینې لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي دغه پروسه به د 10 ورځو لپاره په بلخ ولایت کې دوام وکړي او په ازموینه کې مخکښ کسان به د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست په 4م، 5م او 6م بستونو کې په دندو وګمارل شي. بغلان ولایت د محترم د صحت عامې د ریاست 45 بستونه دي چې د الکترونیکي امتحانات لپاره محتوا د مرکز نه موږ سره شریکه شوې ده او نن عملاً تاسې وینئ چې د هغې امتحان موږ سفري کوو. 45 بستو لپاره متقاضیان 680 کسان دي او بستونه هم د 4م، 5م، 6م بستونه دي. مختلف بستونه چې نن د یکشنبې ورځ نه شروع او بیا د راتلونکي هفتې تر 3 شنبې پورې نو هغه سفري کیږي انشاءالله. در مجموع به تعداد 45 بست است. 45 بست تمامش مسلکی است، از متخصص، قابله، دکتر، نرس، فارمسی، دیگر کلشان بخشای مسلکی صحی هستند. ورته مهال په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي کسان د دې پروسې د روڼتیا ستاینه کوي او د هیواد په روغتونونو کې د مسلکي کسانو ګمارنه یوه اړتیا بولي. دوی همدارنګه وایي چې د دې سره به د روغتیا په برخه کې مثبت بدلون راشي. بسیار شفاف است این پروسه و هر کس میفهمه و پارچه خودش و همون اسکرین خودش که چیز حل بکنه در آخر امتحان برش معلوم میشه که چقدر نمره میگیره، چه رقم است. انشالله چیزی که اونا با ما وعده دادن که 100% این پروسه شفاف است، نه کدام واسطه میشه، نه دیگه هر کی از توانایی خود میتونه نمره بگیره و کامیاب شود. امتحان ماشاءالله بسیار شفاف است. خدا کنه که موفق و کامیاب باشیم همراه شما. دیگه انشالله خوب است. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ازموینو برېښنایي سیستم په بلخ ولایت کې په فعالیت پیل وکړ او له دې څخه به وروسته د هیواد د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د ګمارنې ټولې ازموینې په یاد ولایت کې په برېښنایي ډول اخیستل کیږي.